السلام علیکم ګرانو کتونکو. په دې وخت کې د خیبر ټي وي د یو ډیر اهم تنه د هغه سره به اوس یوه خبره نیمه هم وکړو د ښاغلي رشید افاق صاحب سره یو او کوم چې جهاندیده سړی دی او دنیا یې لیدلې ده او نن سبا په خیبر ټي وي کې کار کوي، نو د دې نه به مختصر یو کلام واورو. رشید افاق صاحب جی، تاسو په خیبر ټي وي کې څه کار کوئ؟ زه خیبر ټي وي سره بطور کرایم ریپورټر جی بطور اینکر کار کوم. زما په خیبر نیوز باندې یو پروګرام دی او پېښور کې معروف پروګرام دی. دې نه ما سوا پېښور سنټر کې کار کوم جی ریپورټر او کرایم. نو تاسو اوس یو غزل، ځکه چې تاسو کتابونه هم چاپ دي، شاعري مو هم کړې ده، مزیداره شاعري، نو تاسو یو غزل ووایئ. دومره نه ده، ما سره یوه زړه شاعري ده. شیخ صاحب وایي څومره خوږه غوندې کیسه وه چې جانان کوله، څومره خوږه غوندې کیسه وه چې جانان کوله، کیسه د څه وه خو خوږه وه چې جانان کوله. او انکار به یې کولو څه په داسې انداز، انکار به یې کولو څه په داسې انداز، عامه کیسه یې هم نغمه وه چې جانان کوله. ډېر ښکلی. ما ته یې ویلي وو چې نه راځم خو بیا راغلله، ما ته یې ویلي وو چې نه راځم خو بیا راغلله. څه عجیبه به یې واده وه چې جانان کوله. ډېر ښکلی. سحر مې ټولې رنګینۍ چې له فکرونو لاړې، او بیګا وړه غوندې ګیله وه چې جانان کوله. پاک صاحب او ویل یې چې وار د کابل تیر شو پېښور ته ګوره، ویل یې چې وار د کابل تیر شو پېښور ته ګوره، هغه وخت دا کیسه کږه وه چې جانان کوله. ډېر ښکلی پاک صاحب، ډېر. ملا د ستا په فلسفو مې چې مازغه نه راځي، ملا د ستا په فلسفو مې چې مازغه نه راځي، ما ته خو هغه فلسفه وه چې جانان کوله. ډېر ښکلی. ویل یې چې لاړه شمه بیا به مې په مرګ نه وینې، ویل یې چې لاړه شمه بیا به مې په مرګ نه وینې. هره کیسه یې پښتنه وه چې جانان کوله. او چا به شب قدر، چا اختر، چا محرم ستایلو، ما سره هغه یوه شپه وه چې جانان کوله. ډېر ښکلی، ډېر مزیدار. دا شعر بیا ووایئ جي. او چا به شب قدر، چا اختر، چا محرم ستایلو، ما سره هغه یوه شپه وه چې جانان کوله. ډېر ښکلی پاک صاحب. او بس نیغ په نیغه به یې کړه په کلیوال طرز کې، بس نیغ په نیغه به یې کړه په کلیوال طرز کې، هره کیسه به یې ساده وه چې جانان کوله. ډېر ښکلی. او مخکې و تا ته خو په فکر یې کعبه راتلله، مخکې و تا ته خو په فکر یې کعبه راتلله، افاقه دا څنګه سجده وه چې جانان کوله. ډېر ښکلی، ډېر مزیداره. رشید افاق صاحب ډېره زیاته مننه. ډېر